دوستانو سلام او ورځ مو په خیر. مرهون مو له یو بل پښتو درس سره ښه راغلاست کوي. موږ نن تاسو ته د پښتو ژبې د ګرامر اړوند یو بل درس وړاندې کوو چې د پښتو ژبې په زمانو کې به تر ډېره ځایه ستاسې په درد وخوري او تاسې به وکولی شئ چې د مصدري حالتونو په لرې کولو سره او د ریښې په استفادې سره زمانې جوړې کړئ. دغه مصدرونه ځکه مهم دي چې تاسې د فعل د نوم مصدر یعنی د فعل د نوم څخه د هغه د مصدري حالت د لرې کولو او د ریښې سره د یوه زمانې د لاحقو یا د وروستاړو په یو ځای کولو سره یو بله زمانه جوړوئ. مصدرونه په ټولو ژبو کې موجود دي. په پښتو ژبه کې د خپلو ځانګړتیاو او مشخصاتو په پام کې نیولو سره موږ 5 ډوله مصدرونه لرو چې تاسې ته یې په لاندې جدول کې درښیو. لومړی ډول مصدرونه موږ په پښتو ژبه کې هغه مصدرونه لرو چې مصدري حالت یې یوازې یو لام وي، لکه وهل. په وهل کې و ریښه ده او ال یې مصدري حالت دی. خوړل خوړ یې ریښه ده، لام یې مصدري حالت دی. تلل، خندل، ژړل او داسې زیات نور فعلونه. بل حالت دوهمه کټګوري هغه اسمونه دي چې په آخر کې ول راغلی وي، لکه غورځول. په غورځول کې تاسو وینئ غورځ یې ریښه ده، ول یې چې دی مصدري حالت دی. ماتول، جوړول، الوزول، رغول او داسې نورې کلمې. بل ډول مصدرونه هغه مصدرونه دي چې په آخر کې یدل راغلی وي چې دې ته یدل والا مصدرونه وایي، لکه ګرځېدل، مړېدل، پاڅېدل، خندېدل، کوچېدل. اوس ته دلته وینئ چې ګرځ، مړ، پاڅ، خند، کوچ دا ریښې دي او یدل یې چې دي هغه مصدري حالتونه دي. بل ډول مصدري حالت چې موږ څلورمه کټګوري ورته وایو هغه کېدل والا مصدرونه دي، لکه پرې کېدل، پرې ریښه ده، کېدل یې مصدري حالت دی. وهل کېدل، مړ کېدل، وژل کېدل او داسې نورې کلمې. 5مه کټګوري هغه مصدرونه دي چې په آخر کې یې کول راځي، لکه پورته کول، پخلا کول، خفه کول، خوشحاله کول او لرې کول. درنو دوستانو شاید دلته تاسې ته سوال پیدا سي چې موږ ته مصدرونه ولې وایو یا ولې مهم دي. ځکه کله چې تاسې په یوه زمانه کې غواړئ چې دغه زمانې ګردان جوړ کړئ، مثلا د شخصونو دپاره یو فعل چې ګردان کړئ او واړوئ، په دغه صورت کې تاسې د مصدري حالت ځینې لرې کوئ، یوازې ریښه رااخلئ او پر ریښې پورې نښتئ د هغه زمانې لاحقه یا وروستاړې راولئ. د مصدرونو په اړه زموږ درس همدومره و. تر بله درسه مو الله حافظ.